د طالبانو له لوري د درو وهلو پر موضوع نړیوالو غبرګونونه او طالبانو ته د بشري حقوقو ادارې خبرداری. بشپړ جزئیات همدلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل هم سبسکرایب کړئ. د رواداري په نوم د بشري حقوقو نړیوال سازمان پر افغانستان کې د طالبانو له لوري د تورونو خلکو په درو وهلو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیري سزاګانو شمېر زیات شوی چې په عام محضر کې په درو د تورونو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې هم پکې شاملې دي. د اسلامي امارت سترې محکمې پرون هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په سمنګان کې د دریو تورونو کسانو په درو وهلو خبر ورکړی و. دغې محکمې د خوست ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې هم پر یوې ښځې او یو نارینه د تعزیري سزاو خبر ورکړی و. یاده محکمه وایي دغه دوه کسان د نادر شاه کوټ د ابتدایي محکمې په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور 9 جوري وهل شوي وو. د رواداري په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي د طالبانو له لوري پر تورونو کسانو د تعزیري سزاګانو عمل له نړیوالو جزایي قوانینو سره په ټکر کې دی. دوی پر اسلامي امارت تور لګول چې دوی بیل اصولو پالشنې او شواهدو خلکو ته تعزیري سزاوي ورکوي او دا کړنې له انساني او قانوني کړنو وتلې ده. تر دې د مطالب چارواکو د رواداري په نوم د بشري حقوقو بنسټ له لوري د ترسره شویو ادعاو په ځواب کې هیڅ عکس العمل نه دی ښودلی. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې لویه شه.